سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. ملا ضعیف وایي د امریکا بدمعاشي ټولې نړۍ ته خطر دی. په اسلام آباد کې د طالبانو د اولې دورې سفیر ملا عبدالسلام ضعیف پر وینزویلا د امریکا برید کړغړن عمل بللی دی. نوموړي ویلي چې په دغه هیواد کې د امریکا لیوالتیا طبیعي سرچینو سره ده او د دې لپاره یې ولسمشر مادورو اختطاف کړ چې د دغه هیواد ټوله شتمني قبضه کړي. نوموړي خبرداری ورکړې چې د امریکا د بدمعاشۍ د عمل په راتلونکي کې د ټولو هیوادونو لپاره یو نړیوال ګواښ دی. که څه هم نوموړي په ښکاره دا ګواښ کوم هیواد ته متوجه نه دی بللی، خو کارپوهان باور لري چې په وینزویلا د امریکا برید د چین او ایران له امله پر افغانستان ښکاره اغیز لري. دراني وایي افغانان باید خپلې ستونزې هم ومني، ټولې ملامتۍ په پاکستان مه اچوي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي اسف دراني ویلي ځینې افغان پوهان په بې ځایه ډول ټولې ستونزې پاکستان ته راجع کوي. داسې انګېرنه کوي لکه چې پخواني افغان مشرانو هېڅ ستونزه نه لرله. هغه وایي د ترهګرو پر وړاندې باید اقدام وشي او افغانستان باید د ورور په توګه وپالل شي. اسف دراني پر ایکس باندې لیکلي دا خورا خندونکې ده چې ځینې افغان پوهان ټولې ملامتۍ پاکستان ته ور اچوي لکه پخواني افغان مشران له اسمان څخه راښکاره شوي وي. داسې بیانونه ورکول کېږي لکه پاکستان د سردار داود پر ړنګېدو د شوروي اتحاد پر یرغل بللو یا د افغانانو پاکستان ته د راتګ غوښتلو مسؤل وي. هغه زیاتوي چې تر دې وروسته پاکستان د طالبانو جوړونکی بلل کېده او طالبان د پاکستان په کنټرول کې ښودل کېدل. خو که دا خبره رښتیا وای د تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP وروستۍ وژنې او تاوتریخوالی به نه وای شوی. ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکا وتل احمقانه وبلل. ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشر د نیولو د عملیاتو په اړه یوه مرکه کې له افغانستان څخه د امریکا وتل احمقانه وبلل. نوموړي ویل ما په خپل لومړۍ دوره کې پوځ بیا جوړ کړ او دوی د هغه یوه وړه برخه پرېښوده او هغه یې په احمقانه ډول افغانستان ته وسپاره. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې په وینزویلا کې د امریکا عملیاتو ته په اشاره وویل کله چې تاسو دا له افغانستان سره پرتله کوي هغه ځای چې موږ د نړۍ د خلکو لپاره د تمسخر وړ وو، نو اوس نور داسې نه ده. موږ د نړۍ تر ټولو لوی او پیاوړی پوځ لرو. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکه کړې او ویلي و چې په افغانستان کې پاتې وسلې به بیرته له طالبانو څخه واخلي. وینزویلا وایي هیڅ کله به د امریکا تابع نشي. د وینزویلا مرستیال ولسمشر ټینګار کړی چې ولسمشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن باید ژر بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ځکه د وینزویلا حاکمیت د معاملې یا فشار لاندې نه دی. هغې په خپلو څرګندونو کې د وینزویلا د خلکو او حکومت د حقونو یادونه کړې او ویلي دي د هیواد راتلونکی باید د بهرنیو پوځي مداخلتونو له لارې ونه ټاکل شي. په ورته وخت کې ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې د وینزویلا مرستیال ولسمشره د وروستیو تحولاتو پر مهال په روسیه کې ده، خو تر اوسه د هغې د اوسني ځای په اړه کره معلومات نشته. امرالله صالح په تازه څرګندونو کې د امریکا او پاکستان پر رول سختې نیوکې کړي او ویلي دي چې دا د منلو وړ نه ده چې دغه هیوادونه د 20 کلونو لپاره د طالبانو د کوټې شورا له شتون نه خبره پاتې شوي وي. امرالله صالح پر خپل ایکس پاڼه لیکلي داسې انګیرل کېدل چې ګواکې امریکا او د هغې متحده پاکستان د طالبانو د کوټې شورا له فعالیتونو نه خبره و د باور وړ نه دي. صالح همدارس ادعا کړې چې لا هم طالبانو ته هره اونۍ شاوخوا 80 میلیونه ډالر نقدي پیسې استول کېږي چې د ده په وینا د بشري مرستو تر نوم لاندې توجیه کېږي. هغه دغه بهیر تر پوښتنې لاندې راوستی او ویلي دي چې دا ډول مرستې ته طالبانو د دوام سبب ګرځي. د جمهوري نظام دغه پخواني لوړپوړي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پر طالبانو د نړیوالو مرستو د سیمې د هیوادونو پر رول او د افغانستان د تیرو 20 کلونو د جګړې پر شالید بحثونه یو ځل بیا تود شوي دي، خو افغان حکومت بیا تل داسې ادعاوې ردوي. د خیبر پښتونخوا د بنو په ډیویژن کې د هدفي بریدونو په لړ کې نن سهار موټر سایکل سپرو وسلوالو په جلا بریدونو کې 4 پولیس په ډزو وژلي. د پولیسو په وینا دواړه بریدونه د 4 ساعتونو په واټن کې ترسره شوي دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې لومړۍ پیښه د لکي مروت په ولسوالۍ کې رامنځته شوې چیرته چې وسلوالو په ټرافیک پولیسو ناڅاپي ډزې وکړې او لږ تر لږه 3 ټرافیک پولیس ووژل. تر دې وروسته 2 ساعته وروسته په بله جلا پیښه کې یو پولیس د بنو په ولسوالۍ کې په ډزو ووژل شو. چارواکو ویلي بریدګر له پیښو وروسته په تېښته بریالي شوي دي.
ترکیه کې لسګونه افغان کډوال نیول شوي دي. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 32 افغان مهاجرین نیولي دي. راپور کې ویل شوي چې د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې دغه افغان مهاجرین چې د فاضلاب په یوه ټانکر کې پټ شوي وو وپېژندل او ونیول شول. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنۍ اتباعو د لیږد مرکزونو ته استولي دي. راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور نیول شوي دي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې 42,000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي. اکثر افغان کډوال خصوصا ځوانان د خطر په ګاللو سره هڅه کوي د ترکیې له لارې اروپا ته واوړي. زلمی خلیزاد ویلي د امریکا له لوري په وینزویلا کې ترسره شوی عملیات به د نړۍ د پوځونو لخوا په حیرانتیا وڅېړل شي او ځینې هیوادونه به حتی په اندېښنه کې اچولي وي. خلیزاد ویلي نړیوال پوځونه به هڅه وکړي له دغو عملیاتو درسونه واخلي او دا وڅېړي چې څنګه یې مخه ونیسي او پر وړاندې مقابله وکړي. هغه ټینګار کړی چې د امریکا استخباراتي ادارې باید دا موضوع لومړیتوب وګرځوي او دا معلومات راټول کړي چې نور هیوادونه له دغو عملیاتو څه پایلې اخلي، ځکه د راتلونکو پوځي وړتیاو او ستراتیژیکو جوړول به پر همدې تجربو ولاړ وي. شمالي کوریا د جاپان پر لور توغندي توغولي. د جاپان دفاع وزارت اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې توغندې د برید پخلی کړی ویلي دي چې د شمالي کوریا له لوري توغول شوي دواړه توغندي د جاپان اوبو کې لګېدلي دي. دا توغندي نن یکشنبه سهار 7:50 دقیقې د شمالي کوریا په سیمه ییز وخت توغول شوي دي. دا په نوي کال کې د شمالي کوریا د بالستیک توغندې لومړۍ تجربه ده. په عین حال کې د جاپان دولت د دغو توغندې د توغولو په اړه د چټکو معلوماتو راټولولو امر کړی څو عامو خلکو سره شریک شي. شنونکي وایي چې شمالي کوریا د میزایلو په توغولو سره غواړي خپل ځواک نورو ته وښيي. نتنیاهو د ټرمپ زړورتیا او تاریخي مشري وستایله. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین له هغه پوځي عملیاتو وروسته چې امریکا پر وینزویلا کې ترسره کړل د دغه هیواد د ولسمشر ستاینه وکړه او د ډونالډ ټرمپ مشري زړوره او تاریخي وبلله. نتنیاهو په خپل ایکس کې ټرمپ ته د ازادۍ او عدالت په استازیتوب د اقدام له امله مبارکي ورکړه او د دې ماموریت د ترسره کولو په خاطر د امریکا د پوځ ستاینه وکړه. هغه ولیکل ولسمشر ډونالډ ټرمپ زه تاسو ته د ازادۍ او عدالت په استازیتوب زړورې او تاریخي مشرۍ له امله مبارکي وایم. زه ستاسو قوي هوډ او ستاسو د زورورو سرتیرو بریالي اقدام ته درناوی وړاندې کوم.